محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ول زما د امت غریب او مفلس هغه انسان دی چې د قیامت پر ورځ باندې د غرم رنه کې راوړي د غرم رنه کې کړي منځونه دي صدقې دي روجي دي او چاته کنزل کړي څوک یې وهلې څوک یې وجلې د چي غیبتونه کړي د چي مالونه خړلې و دا قرضداري او تناسي چې په دې سړي باندې زما حق ابله مو په دې باندې زما حق دی ابله مو په دې زما حق دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د ملائکه ته الله فرمایي چې د دې دانه کوي راواخلي او د دې باندې چې راکم قرضداري دی لور کوي د چې چا غیبت کړي دی چاته کنزل کړي دي د چا نه اغلا کړي دی د چا نه خیانت کړي دی چا مال خړلې څوک یې وجلې دی وی الله به اعلان وکړي د ملائکه ته چې دانه کوي را لې او د خلکو لور کوي وی دا قرضداري په پاتې شي د الله نبی فرمایي او د نیکي به ختم شي وی بیا به ملائکه چې الله العالمین هغه نیکي ختم شي او د دې چې کوم حق قرضدار دی هغه اوس په د باندې پاتې شو وی الله رب العالمین به اعلان وکړي چې د دې قرضدارو د ګناهونو راوالي دا په د باندې وربار کړي وی کله چې داغه ګناهونه په د باندې رابار کړي شنو ثم تورها فی النار دې بل الله په کور ته واچي نو زما د امت غریب هغه انسان دی چې د غرم نیکي د قیامت پر ورځ راوړي او هغه خلک تقسیم کړي دیو جن به فرمایل چې کله چا باندې د چا حقي نو دا هغه ورځ نه مخکې ختم کړي چې ګوره بیا به دینار او دراهم بنئ